همدغه سبا دپاره دا سیند زیات شو د پټي دي د خلکو کورونه دي په ښکته ډېر دغه دی دلته کې هم د خلکو د بچ کولو دپاره یې کړي دي ځکه چې دا وټې کړي دي نو په دې باندې خو ډېر زیات خرچې شوي دي که نه مونږ شوي دي خو دې دپاره شوي دي چې دا سیند لکه کله سیلاب شي یا داسې د نور پټو زموږ د آبادي د بچاو بالکل او د هغې غواړئ دا سیند چې دا سیند په دې ځای نه دی د دې سیند خپل ځای هغه پورې غاړه دغه ونې چې ښکارېږي دغه چې روان دی د دې خپل سیند خپل حد هغه دی پخوا دا چې کوم دی دا د دې غرشن نه شروع شوی دی او دا تقریبا سوادخیلې پورې دا نیر دی او دا واحد د دې علاقې لکه د دې د فصلونو د جوماتونو د څښلو اوبو د هر څه دا یوه دی السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو ملګرو پروګرام زما فرض کې زه ستاسو ورور افتخار احمد یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم امید ساتم چې جګ جوړ به او ژوند ته به تازه یې مینوالو دا مهال د خوازخیلې علاقه شڼ کې ولاړ یم په کوم وټه چې ولاړ یم یا په کوم نهر کې ولاړ یم یا په کوم وله کې ولاړ یم ما ته اوس هم یاد دي چې د نن 2 میاشتې مخکې ما په دې باندې یو ریپورټ جوړ کړی کوم وله چې تاسو یې نه د دې په دې سایډ باندې د دې فوټیج به هم تاسو یې نه د دې په دې سایډ ما یو پروګرام کړی او په هغه پروګرام کې موږ دا ویلو چې په دې وټه کې چې کوم جال استعمال شوی دی نو هغه جال کټ کېږي هغه جال به کټ کېدو او په کباړیانو به خرڅېدو په دې باندې موږ یو پیشنګویي کړې وه چې کله چې سیزن کې واورې ویلې شي او کله سیند راوځي نو بیا دا وټه کچه شي تاسو کتلی شئ د کیمرې په سترګه نو بلا نقصان شوی دی 2-3 ورځې کېږي چې دغه سیند سیوا شوی دی او دا وټه یې وړې ده تاسو ترې دا معلومه شي چې دا وله چې کومه ده دا تقریبا په 12 کیلومتره باندې پرته ده دې ته په کته بلها کلي دي د هغوی پټي د هغوی باغونه د هغوی د څښلو اوبه د هغوی ډېر ضرورتونه راځي دا مهال تاسو کتلی شئ زما سره حاجي صاحب ولاړ دی د هغوی سره مزید خبرې اترې کوو چې هغوی سوال غواړي حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سلطاني روم دی د دې شین چم د کلي یم او زه په دې باره کې دا خبره وکړم چې دا نیر چې کوم دی دا د دې غرشن نه شروع شوی دی او دا تقریبا سوادخیلې پورې دا نیر دی او دا واحد د دې علاقې لکه د دې د فصلونو د جوماتونو د څښلو اوبو د هر څه دا یوه ذریعه ده یوه دا ذریعه ده دا نیر دی بل له پاسه نیر شته خو هغه کله وي او کله نه وي او هغه هم د هغه دونه اوبو لکه اخري ته نه رسي دا وله دا لکه د ډېرې پخوانه د پخوا د دې باندې به یو دغه نوکر هغه به ډېر دغه کوه خو د اوس زمانه کې چې همدغه خلکو هغه دغه پرېښوده هغه احتیاط او هغه کوم دغه چې کوم هغه د دې نه کېږي اقبال دغه د دې نه کېږي څومره کلي به په دې ته پراته په دې باندې تقریبا دا د دې شین نواله د خوادخیلې پورې دا 9 کیلومتره خو په روډ باندې دا صرف دا روډ دی دا د دې باندې تقریبا د 20 کلو نه زیات دي د دې دا ټول ځمکې باغات او هغه د اوس په خدمه په خپله دې نالۍ دلته ځمکه ده هغه اوس د اوبو د لاسه زما پیاز خراب شو شولو بودغلی مې کړلی هغه خراب شو دغه هم دغه چینل دوباره جوړ کړل خو دا وړوکی دی دی اوبه دا وله دا په دې کې دا ګاډي راغلي دا مال به کې دا دونه غټه وله ده نیر دی نو دوی دا متبادل لږ دغه جوړ کړل خو دا اوبه ما یقین نه لري چې دا خوادخیل ولې اوس د فصلونو مهړ موسم دی خلک شورګري او دغه دا ټول وباسي نو دا اوبه خوادخیل ته ما یقین نه لري خو نه دوی بیا هم خپل دغه وکړو دې له اوس پکار ده چې دا اوبه دا سیند د دې نه واړئ دا سیند چې دا سیند په دې ځای نه دی د دې سیند خپل ځای هغه پورې غاړه دغه ونې چې ښکارېږي دغه چې روان دی د دې خپل حد هغه دی پخوا دا سیند په هغې و خو بیا د کله داسې 2010 سیلاب راغی دا ځمکې ویوړې نو بیا هغې کې دا کار وشي دا ځمکې اوس خلکو دغه ورکړي ټیکهدار له د ټیکهدار نه هغه ته باجري او دا شګې وباسي دا خلک دا به تاسو یې نه دا هغو دا اوس په دغه ورکړي د لږو پیسو دپاره هغو دا ټوله علاقه اوس په دې خطره کې اچول دا کنی کې دا سیند په خپل دی نه دا موټر چېرته دا به نه ورته وشي دا به نه ودغ شي خو دا د لږو پیسو دپاره او دغه پورې یو ټیکهدار دی چې هغه دا سیند دا مخامخ پورې تاسو یې نه دغه بند وګورئ دا بند والی دا سیند مکمل دی خو راړولی دا سیند په دې دی نه دا سیند دې ځای ته راړولی شوی دی دا د دې نه دا خو دا ځمکه ده دا ټول دا ځمکې دا د دې شونې ځمکې دي دا سیند د دې نه هغه دغه په هغه خوا به دغه چینار چې دی دغه خوا باندې دا سیند په دغې باندې بهیده خو دا اوس د دې پیسو دپاره لکه چا له 20 زره ورکړي چا له 10 زره پټوه خاوندانو له هغو له اوس دا ورکوي دا سیند مکمل دا راړول دی زما دا درخواست دی محکمې ته د حکومت د ستاسو چینل په ذریعه باندې چې هغو ته دا خبر ورسي چې دا سیند په خپل ځای ته واوړي
ول دا سین خپل ځای ته واړوي دا سین د دې نه واوړي چې د دې د خطر به هم لږ شي دا چې اوس دوباره جوړول غواړي نو چې دا سین اوبه نه اوښتي دا د اوس هم نه جوړېږي دا به هله جوړېږي چې دا سین اوس اخوا واړوي نه هله به دا وټوي دا به دا کوم ځای چې وړی شوی دی او که داسې نه وي نو دا د هغه دي ورته وګوره هغه دي نه دا سین ټول دې طرف ته راودغ شوی دی او ټوله دا وټه وهي نو دا خو اخر دی خو هم لاندې دا کاړ دی که نه دا د غاړې دا خښته استعمال شو منځ کې کاړ دی نو خامخا به وړي بل دا سیم دی چې هغه هم د اکثر دا نشیان پکې راځي چې هغو ته دا سیم هم دی په ځای کټ کړی دا جالې دې کټ کړی نو په دغې وجې باندې اوس خو موږ پروګرام کړی و چې ما هم داسې اورېدلي وو چې یاره دا نشیان دي دلته کې هغه دي دا جال نه د سیمان کټ کوي که نه نو خو هغه هر څه یو طرف ته خو لکه چې دا سین چې نه لکه دا ناکامیابه څوک وایي چې دا سین خپل ځای ته نه اړولی شوی او چې دا سین په دې ځای بهېږي نو د دې ځای د دې خلکو هېڅ مستقبل چې کوم دی نه هغه تیاره دی لکه هېڅ ما یقین نه راځي چې دا آینده کې دا ځمکې فصلونه او دغه د پاتې شي او دغه وشي دا ستاسو زمینه په دې باندې دا وایم چې څومره ورځې وشوې چې د دې ولې چې د دې ولې اوس تقریبا 15 ورځې که څه وشو دغه که نه دغه ګرمي دا دغه نه سخته ګرمي چې شوه په دې کې دا سیم زیات شوی دا دې کې دا وړلی دا نه چې دا ټول وړي دا هغه دي نه محکمې والا راغلي د دې ځای څخه دې ته تر اوسه پورې په دې باندې څه دغه نه شي دا خو خلکو په خپله باندې دا به مونږ مرګرو ته وښایو د سکرین په ذریعه چې د دې ولې په متبادل وس دوی داسې بایپاس جوړ کړی دی خو چونکې هغه په هغې کې اوبه نه پاس کېږي یو لښته مثلا یو کپیپ یو لښته اوبه دي دا والا دا څونه دا اوبه د خوا داخل دا رسي دا هېڅ کله هم نه رسي خو دا دغه د فرهد آباد او دا خلک راغلي نو که هغوی که مونږ ته چې ته راورسي نه کېدی شي دا فرهد آباد پورې دې ځای پورې ورسي خو نور په ښکته خو دا نه رسي اخري څه پیغام لرئ چې څه ویل غواړئ نه مونږ پیغام زمونږ نور څه پیغام دی زمونږ دغه پیغام دی چې ستاسو په دې باندې چې دا دغه محکمې ته ورسي او د دې ولې غور وکړي او د دې خلکو دا وایم چې یاره په دې غور وشي نه دې خلکو دا په سوونو په لکونو یې کړو ځمکه ده چې دا ورسي او دا مشکلات د ګرمي د ټول اوبه د کلو د سکلو د جوماتونو د شولو د باغاتو د هر څه دپاره دغه اوبه ده که نه نجلای دغه نه په دې باندې خلکو ته مشکلات ډېر بې حده چې دې غور وشي او دې خلکو دغه چې کوم دی نو تکلیف به حل شي مهرباني خوشحاله اوسئ د فوټیج په ذریعه تاسو ګورئ چې څومره نقصان شوی دی دا نه کېږي د حاجي صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې د فوټیج په ذریعه تاسو کتلی شئ چې نقصان شوی دی او واقعي د ګرمۍ موسم دی عوامو ته هم ډېر زیات مشکلات وي بیا او تاسو ته به زه بیا یو ځل بیا دا ووایم چې په دې وله باندې بلها کلي کته پراته دي د دې د شل کلي دي تقریبا د حاجي صاحب د خولې وینا ده هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي تاسو ته را بایپاس ښایو کوم چې دوی اوس د دې تبادل باندې بل کوم بایپاس جوړ کړی چې یاره اوبه الن سات په هغې کې پاس کېږي هغه تاسو ته د سکرین په ذریعه ښایو زموږ سره اوسئ بلکل مینه والو ملګرو د شڼ وله چې کومه ده د هغې صورتحال تاسو وینئ چې رغړېدلې ده ډېر نقصان شوی دی او کته چې په دې باندې کومې علاقې دي نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي تاسو ته پته ده چې ګرمي ده او د دې دا ټولې اوبه چې کمې د دې طرف چې څومره هم باغونه دي پټي دي کلي دي نو هغه اوبه هغې ته تلې دا په دې حال ده وچه کلکه پرته ده ځکه چې وړې ده په دې متبادل که تاسو کتی شئ نو د کلي د خلکو په خپل اپنے مدد آپ په تحت باندې دا بل ورځ یو بایپاس شان جوړ کړی دی حاجي صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې چې یاره په دې باندې به دا اوبه ځي نو که تاسو وګورئ د دې ته وګورئ او بیا دې ته وګورئ نو په دې کې دومره اوبه نشي پاس کېدی چې دا د هغه خوازخیلې پورې دا تقریبا 100 کلي دي چې په دې باندې به دا اوبه پاس شي او هغوی به خپل هغه ضرورتونه پوره کړي داسې مشکله شان ماته ښکاري نو اریګیشن محکمې له هم پکار دي چې په دې باندې زر تر زر اوس کار وکړي ځکه چې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي تاسو د کیمرې په سترګه کتی شئ چې دا دوی کوم بایپاس جوړ کړی دا ډېر زیات وړوکی دی دې کې هغه اوبه نه پاس کېږي کوم چې د دې ولې باندې چې کوم اوبه تللې او د کلي خلکو ته کوم ضرورتونه او هغه به یې پوره کول ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی مشکلات دي په دې باندې زر تر زره اکشن واخلي او محکمه په دې باندې کار وکړي او د دې څه نه څه حل راوباسي سره زما نننی پروګرام مخ پای ته رسي ما خپل کوربه افتخار احمد له سره د خپل ملګري عثمان خان سره اجازت راکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان